جریان څه رقم ناروغي ده، ولې رامنځته کېږي، تداوي او مخنیوی یې څنګه کولی شو؟ اصلا جریان په دې معنا ده کله چې د یو شخص د تناسلي آلې څخه مزي یا ټینګې چسپناک اوبه په داسې حال کې خارجېږي چې کس نه د کوروالي په حال کې وي او نه هم کوم خواهش ولري. دا حالت ډېری کسان لري، خو مشکل دلته دا دی چې شخص هر لمانځه ته باید اودس وکړي، مګر هر ځای اوبه نه پیدا کېږي. نو تر ډېره وخته دا کسان د میلې او ملګرو څخه غیر حاضر وي، او د دې سره یو ځای شخص خپله جامه او بدن هم د لمانځه ادا کولو لپاره پاکه نشي ساتلی. دې ناروغۍ پر اسبابو به خبرې وکړو چې هغه کوم سببونه دي چې دې حالت یا ناروغۍ ته زمینه برابروي. دغه ناروغۍ اکثره ډېر جنسي مقاربت او یا هم د خودرضایي له امله څخه رامنځته کېږي. خو ځینې قوي او ګرم خوراکونه لکه غوښه، ماهیان، د ورزشکارانو پروټینونه چې زیات قوت لري او داسې نور قوي خوراکونه هم یاد حالت رامنځته کولی شي. او د ډېر وخت راهیسې د کوروالي څخه د لرې پاتې کېدلو په خاطر هم یاد حالت رامنځته کېږي. د جریان د ناروغۍ پر نښو نښانو به خبرې وکړو. د ادرارو کولو مخکې یا وروسته د نارینه د تناسلي آلې څخه سپین، کلک او چسپناکه ماده خارجېږي، او ممکن دغه حالت د ورځې په جریان کې په عادي حالت کې هم رامنځته شي. او د وخت په تېرېدلو سره چې یاد ناروغۍ بې له درملنې څخه پاتې شي، نو په شخص کې د ملا دردونه، د اعصابو کمزوري، جسمي او جنسي کمزوري، د انزال د وخت کموالی، یعنی شخص به تر وخت مخکې انزال ته رسېږي. دا ټول مشکلات د جریان سره همزمانه په شخص کې رامنځته کېږي. د دې ناروغۍ درملنه څنګه کولی شو؟ روغتیایي غذایي رژیم د ځان عادت وګرځوئ، فحشا فکرونه مه کوئ، او ځینې خوراکونه چې جریان زیاتوي یو اندازه پرهیز ورڅخه وکړئ، لکه دال، لوبیا، بانجان، رومیان، کباب، یخ مشروبات، مصنوعي پروټینونه چې ورزشکاران استفاده ورڅخه کوي، د دې څخه پرهیز وکړئ، او ورسره همزمانه مناسب ورزش او په یخ اوبو باندې غسل وکړئ، چې دا سپارښتنې ستاسو سره د جریان په تداوي او د منځه وړلو کې پوره کومک کولی شي. ځینې نورې ناروغۍ هم د جریان په شکل راښکاره کېږي. نو که چیرې تاسې ځینې نورې نښې نښانې لرئ، لکه د مایع د وتلو دوامداره کېدل، که مایع بد بوی ولري، که د مایعاتو وتل له درد یا خارښ تبې سره یو ځای وي، په دې حالت کې باید تاسې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د نور ناروغیو تشخیص لپاره معاینات او درملنه وکړئ، ځکه ډېری کسان یوازې د جریان نوم اورېدلی، خو په حال داسې دی نورې ناروغۍ لري، که څه هم هغه د جریان په شکل سره راښکاره کېږي.